السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست درته وایم انګلیسي زده کړې چینل ته انګلیش ان پښتو. امید کوم ټول به روغ جوړ یې. اوس به مونږ وایو انګلیسي جملې. دې جملو پریکټس کولو سره یو څه حده پورې سړی په انګلیسي پوهیږي چې څه رقم روزمره ژوند کې زه انګلیسي کار کوم یا څه شی ووایم. نو ویډیو تر پایه وګورئ. Wait until tomorrow. Wait until tomorrow. تر سبا پورې انتظار وکړه. Wait until tomorrow. تر سبا پورې انتظار وکړه. یو چاته د یو څیز تمه ورکول یا په انتظار کول تر سبا پورې، نو ته کولی شې ورته wait until tomorrow، سبا پورې انتظار وکړه. Tell me before you leave. Tell me before you leave. مخکې له تلو نه ماته ووایه. Tell me before you leave. مخکې له تلو نه ماته ووایه. چا سره د کار وي ورته وایي د تلو نه مخکې ماته بیا ووایه. پوه شوې؟ اکثره خلک وایي که نه چې لاړ نه شي تر څو ماته ونه وایي، یعنې تلو نه مخکې ماته ووایه. Come over here. Come over here. دلته راشه. Come over here. دلته راشه. Come here. دلته راشه. You left me alone. You left me alone. تا زه یوازې پرېښودم. You left me alone. تا زه یوازې پرېښودم. لکه مثال فلانکي ځای کې زما کار و، تا زه یوازې پرېښودم، یا هلته زما ستا ضرورت و او تا یوازې پرېښودم. You left me alone. یوازې دې پرېښودم. I was not there. I was not there. زه هلته نه وم. I was not there. زه هلته نه وم. If it's okay with you. If it's okay with you. که ستا پکې رضا وي. مونږ ویلی شو چې که ستا پکې رضا وي یا تا ته څه مشکل نه وي. مثال یو چاته وایي چې یاره دا موټر زه ستاسو پارکینګ کې ودروم، که ستا سره مشکل نه وي یا ستا پکې رضا وي. If it's okay with you یعنې تا سره دا سمه وي. مطلب یې دا دی، یعنې داسې سمه وي چې تا ته څه اعتراض دی سره نه وي. If it's okay with you تا ته څه مسله نه وي، تا ته مشکل نه یا ستا پکې رضایت وي، یو قسم اجازت پرمیشن اخیستلي د چا نه. یا ویلی شي یو مشوره درته درکړم که تا رضایت پکې یا خوښه دي. If it's okay with you. I think I'm bothering you. I think I'm bothering you. فکر کوم چې زه تاسو ځوروم. I think I'm bothering you. زه فکر کوم چې تاسو ځوروم، یعنې تاسو تنګوم. bother ویل کېږي یو انسان ځورول، یو دغې پسې یو څیز پسې. مثال لکه ماشومان چې خلک ځوروي، غواړي ترې یو څیز هغه ورته نه ورکوي. تنګول یو قسم ځورول، هغې ته ویل کېږي bothering. I think I'm bothering you. فکر کوم چې زه تاسو ځوروم، تنګوم دي. He is right here. He is right here. هغه دلته دی. He is right here. هغه دلته دی. مثال پښتنو کې فلانکی کس چېرته دی ته ورته he is right here. دلته دی، یعنی مطلب خواوشا، ستا خواوشا کې ناست دی. He is right here. As soon as possible. As soon as possible. هر څومره زر چې امکان ولري. As soon as possible. هر څومره زر چې امکان ولري. یو څوک ته یا کار څومره وخت کې ته ختم کم، ته ته څومره چې زر امکان لري، څومره چې زر کیږي. As soon as possible. څومره چې زر یعنی کیږي. You are bothering me. You are bothering me. ته ما ځوروي، ته ما تنګې. یو چاته وایي چې یاره د فلانکي شي باندې ما ته تنګې، مه مې ځوروه یا مه مې بادر کوه، مه مې تنګوه. What should I do now? What should I do now? What should I do now? اوس باید څه وکړم. What should I do now? اوس باید څه وکړم. بعضې وخت کې د چا نه مشورې اخیستلو دپاره هم دا استعمالیږي. What should I do now? اوس باید څه وکړم، یعنې څه کار باید وکړمه، څه طریقه کار وکړم. او بعضې وخت کې انسان غوسه کې هم وایي چې څه وکړم نو،
څه شی وکم؟ What should I do now؟ یعنی څه درته وکم اوس نو. د جملې طرز ویلو پورې فرق کوي. معنی یې هماغه شانتې ورکول کیږي. I go sometimes. I go sometimes. زه کله کله ځم. I go sometimes. زه کله کله ځم. So, what would you do now? So, what would you do now? نو اوس به څه کوي؟ So, what would you do now? یعنی اوس به څه کېدي نو وروسته. I'm on the phone now. I'm on the phone now. زه په ټلیفون خبرې کوم. I'm on the phone now. زه په ټلیفون خبرې کوم. زه لګیم یعنی خبرې اترې کوم. Are you there? Are you there? ایا دلته یې؟ Are you there? ایا دلته یې؟ یو چا پسې غږ کې او هغه بل اتاق کې، بل روم کې، بله کوټه کې ته ورته وایي چې دلته یې؟ نو هغه ته وایي او. یا په ټلیفون باندې یو انسان غږ نه راځي ته ورته وایي are you there؟ یعنی مطلب دا ته په ټلیفون اوس هم په لاین یې. are you there؟ یعنی اوس هم خبرې کوي که نه غږ دی یعنې نه راځي. کنفرم کوي چې دا په ټلیفون دی یا نه دی. یا معلومات کې چې دا دې کوټه کې دی که نه دی، یا پاس چت کې دی که نه دی. are you there؟ چې غږ ورته کوي. It bothers me a lot. It bothers me a lot. دا ما ډیر تنګوي. It bothers me a lot. دا ما ډیر تنګوي. مثال زما د موبایل بیټري خرابه ده، هغه ګلیږي بار دم ساتي. نو زه it bothers me a lot. دا ما ډیر تنګوي، ډیر مې ځوري. یعنی بار بار دا دم ساتي، دا موبایل بندیږي او دې سره زه ډیر زیات تنګیږم، یعنی کار مې سره خرابیږي. This is not the solution. This is not the solution. دا د حل لاره نه ده. This is not the solution. دا د حل لاره نه ده. Tell him to call me. Tell him to call me. هغه ته ووایه چې ما ته زنګ ووهي. Tell him to call me. هغه ته ووایه چې ما ته زنګ ووهي. It's better to be alone. It's better to be alone. ځان له کېدل بهتر دی. It's better to be alone. ځان له کېدل بهتر دی. اکثره وایي که نه وایي چې ځان له لا ښه ده. It's better to be alone. ښه ده یعنې چې ځان له یې. You mean a lot to me. You mean a lot to me. ته زما لپاره هر څه یې. You mean a lot to me. ته زما لپاره هر څه یې. یعنی ورور، کشر، مشر، هر څه زما دپاره. کله چې تا چاته عزت دغه ورکوې چې یعنې زما دپاره ډېر څه ته یي، نو ورته ویلی شي you mean a lot to me. Leave it to me. Leave it to me. ما ته یې پرېږده. Leave it to me. ما ته یې پرېږده. Roll down the sleeves. Roll down the sleeves. لستوڼي ښکته کړه. Roll down the sleeves. لستوڼي ښکته کړه. Who is talking on phone? Who is talking on phone? څوک په ټلیفون خبرې کوي؟ خبرې راځي څوک په ټلیفون خبرې کوي. who is talking on phone؟ په ټلیفون څوک لګیا دی؟ Sometimes I feel tired. Sometimes I feel tired. ځینې وختونه زه ستړی یم یا ستړی احساس کوم. Sometimes I feel tired. ځینې وختونه زه ستړی یم، ستړی احساس کوم یعنی. We should meet soon. We should meet soon. موږ باید زر وګورو. We should meet soon. موږ باید زر وګورو. ملاقات زر وکړو. What else do you want? What else do you want? ته نور څه غواړې؟ What else do you want? نور څه ضرورت لري یا نور څه شی غواړې؟ موستلی دا رسټورانټ کې ویل کېږي. What else do you want please؟ تاسو نور څه غواړئ چې یعنې نور څه شی آرډر غواړئ. Roll up the sleeves. Roll up the sleeves. لستوڼي پورته کړه. Roll up the sleeves.
لستوڼي دې پورته کړه. Tell me before you come. Tell me before you come. مخکې له راتلو ماته ووایه. Tell me before you come. مخکې له راتلو ماته ووایه. Do it yourself. Do it yourself. پخپله یې وکړه. Do it yourself. پخپله یې وکړه. I don't have the permission. I don't have the permission. زه اجازه نه لرم. I don't have the permission. زه اجازه نه لرم. دا د نن ورځې انګلیسي جملې کومې چې موږ کولی شو مختلفو ځایونو کې کار کو یا پریکټس پې وکړو تر څو موږ لږه بهتر انګلیسي زده کړو.